دا سیلابونه پکې ښه نه دي. نو اوس چې دی بهر سره غاړې ته ولاړ وم، داسې هوا چې ده چترۍ رانه وړله، سمې اوبه ولاړې په روډونو باندې، ټول ځان معاملون کړی دی. ښه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم دلاور خان او اوس چې دی تقریبا څه کم 2 بجې دي او ماشاءالله ډېر تیز باران دی په یوې کې او هوا هم ډېره تیزه چلیږي. تاسو کتی شئ دا یو ښایسته نظاره ده د 2023 جنوري اولنۍ میاشت او زما دا چترۍ چې ده هوا داسې وړي او راوړي. اوهو داسې تیزه هوا ده، دا چترۍ ځان سره وړي او راوړي. ښه، او ډیره زیاته خړه هم ده. ښه، تیاره ده، هغه نظاره ده. خلکو لایټونه مو لګول ځکه چې خړه ده. چترۍ مې راغستې ده ځکه چې ډېر تیزه هوا ده او ورسره چې دی باران هم دی او دغه بوټي مې ورته واچوله بوټي ځکه چې دې کې اوبه دننه نه دي او ورسره چې دی ډېره زیاته خړه ده. ته به وایې که چېرته د ماښام چې دی 6 بجې دي او په اصل کې دا چې دی اوس 1 بجه ده. نو موسم یې داسې کړی دی، بلکل یې داسې یخ کړی بیخي چې دی خلک لګېږي داسې منډې وړې لګېږي، ټونګیانې یې ټونګې دي. نو په دوبۍ کې داسې موسم راتلل ناممکنه ده ځکه هلته اکثر چې دی کالو سر ګرځي او نن ماشاءالله داسې د الله کار دی. نو بس څه ویلی شو. وختي داسې زیاته خړه وه او بیخي داسې حالات و چې بلکل د کتو نه و. اوس ماشاءالله اوس هم باران شته دی خو اوس ورسره چې دی موسم واپس چې دی دغه شو، اوس پکې هغه ورېځې ختمې شوې کم چې خړه وه، اوس اسمان چې دی واپس یې کېږي ورو ورو. څنګه چې ما تاسو ته وویلې دا وګورئ سم سیلاب یې ودرولی دی. سیلاب یې ودرولی دی. اوس وګورئ بایک ته وګورئ، بایک زه په دې اوبو کې ورځم. ښه، اوس وګورئ ګاډي چې دی پوره ډوب دي پکې. ډېر تیز باران وشو. نو نظاره و زما یې څومره خیال دی ډېره ښایسته وه. دا سیلابونه پکې ښه نه دي، باران وشو پوه شو ډېر زیات سیلاب پکې راغی، سمې اوبه ولاړې په روډونو باندې. هغه تېر ځله ما یو ویډیو کړی وه ډېر ښه ریسپاونډ پرې راغلی و او هغه چې دی لږ شی نارمل باران و، خو دا ډېر تیز باران دی. دا د بیګانه راورېږي او دا 2023 نن 6 تاریخ دی. هو ډېر خوند یې وکړو، دا سیلابونه یې ښه نه دي. باران وشولو ټول هر یو ځای چې دی په دې کې اوس لوند دی، هر څه لاندې دي. هوا ته ګورئ. ښه، اوهو